کافران به بیا داسې تږي وي چې له تندې څخه بې ژبې راوتلي او روان به د جهنم د اور په لارې بیا چې کله د جهنم طرف ته ورولي د اور په طرف باندې نو هلته یوه ملایکه ده وایي دومره غټ وجود یې ده چې نسته دومره وجود په سترګو ړنده ده په غوږو کڼه ده په پښو شله ده دومره ملایکه ده دا ملایکه به دغه انسانان بیا داسې رااخلي لکه مګیتانان چې یو سړی په لوښي کې واچي بیا دا لوښي ته لاس ور واچوي دا مګیتانان رااخلي اور ته یې ور اچي وایي داسې به دا ړندې سترګې به چې دا خلک هر څو چیغې نارې فریادونه ورته وکوي چې موږ ورته مه اچوه دا بې نه وینې نه بې عار وي خو په لاس به داسې پړه کوي په دغه انسانانو په یو وار په لاس کې لکه موږ تاسې په لاس کې څومره مګیتانان راخو دومره انسانان به په یو وار رااخلي جهنم ته بې اچي لکه دا مګیتانان چې اور ته ور واچي بیا دغه اور دا مګیتانان څنګه زر کباب کړي یعنې وایلې ویلې کړي داسې به دا انسانان په دا اور کې چې ولویږي داسې کباب پې کړي بیا په دغه اور کې دوی روان وي د دغه اور زوروالی 80 کاله ده 80 کاله به دوی کوز پکې روان وي 80 کال به د اور پای ته ورسېږي بیا به هلته په اور کې دوی دا کوشش کوي یو غر د سعود ورته وایي په دغه سعود غره دا غر د اور جوړ سوی ده دوی به په دغه باندې خیزي چې ګوندې په ده باندې به چیرې یو اساني پیدا کړو وایي په څلوریو به په خیزي دا لاس به لګوي پښې به لګوي زنګنونه به لګوي داسې لاس ولګوي لاس به ویلی سي چې بیا پښه ولګوي پښه به ویلی سي چې بیا زنګون ولګوي هغه به ویلی سي خو په 80 کاله کې به د دغه غره سر ته وخیزي دوی به دا ګمان وي چې دا غر کې به موږ اسانتیا پیدا کړو هغه غر به هم ټول د اور وي بیرته به ملایکه په وزر باندې ووایي بیرته به د جهنم پای ته بیا لاړ سي کله کله به ملایکې دوی ته داسې عذاب ورکوي چې یو حوض به جوړ وي د مارانو د لړمانو له زهرو څخه به جوړ وي ډک به وي دغه ته به دا جهنمي راواخلي داسې به ور واچي چې دا حوض ته یې ور واچي هغه به ټول د زهرو وي دا د انسان غوښه هډوکې هر څه به سره جلا سي په یو ور باندې کله به دا عذاب کله ورکوي کله به دا عذاب ورکېږي چې هلته به سندخان د اور تیار وي د اوسپنې په دا سندخانو د اوسپنو کې به واچي پاس به د سندخانو سرونه پر بند کې بیا به د اوسپنې میخونه په ووهي بیا به د جهنم په پای کې واچوي اور به څلور طرفه په دا صندوق باندې بلیږي یعنې د پاس طرف لاندې طرف ښي طرف چپ طرف سر و پښو ټولو ته په بلیږي او په هغه کې به دوی بیا کې بند وي دغه جهنمیان دي اول به شیطان ورته ولویږي بیا به د دوی تابعداران ولویږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بارک وایي که څوک بیا په دغه ځای کې یو حدیث نقل کړی ده نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بارک وایي 6 یدخلوا النار قبل الحساب ب6 شپږ کسان به دغه جهنم ته داخلیږي د شپږو اخلاقو له وجه دا سخت جهنم او سخت اور چې ده دغه ته به داخلیږي الامراء بالجور یو به آمران دا په جهنم کې داخلیږي له وجه د ظلمه والعرب بالعصبیة بل به عرب جهنم ته داخلیږي له وجه د قوم پرستي والدهاقین بالتکبر مشران د قوم به اور ته داخلیږي له وجه د کبره د تکبره والتجار بالخیانة تجاران به جهنم ته داخلیږي له وجه د خیانته چې دوی دوکې کوي د مسلمانو سره واهل الرساق بالجهل او د کلیو د بانډو خلک به جهنم ته داخلیږي له وجه د جهل او د ناپوهي والعلماء بالحسد علما به جهنم ته داخلیږي له وجه د کین او د حسد دا شپږ ډلې به د دغه جهنم مستحق بیا جوړیږي او د جهنم اور ته به داخلیږي